ډیر یو ښه او زبردست خبر. راځئ تاسو هم په همدې ښه خبر کې راسره ګډون وکړئ تر څو تاسو هم له حقیقتونو خبر شئ. د سلام په وړاندې کولو سره که چیرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلی نو ولې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، وړوکی ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ ویډیوګانې ستاسو لاسته زره تر زره در ورسیږي. د هلمند د کرنې ریاست وایي سږ به په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات 4000 ټنو ته ورسیږي چې د نورو کلونو په پرتله به حاصلات څو برابره زیات وي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکوزای سږ کال ډیر ورښتونه شوي او حاصلات ورسره هم ښه شوي دي او د ډیرو ورښتونو له امله به حاصلات هم ښه وي. دی وایي که کرنتین وغځېږي او د خوراکي تولیداتو واردات ودرېږي نو دغه ولایت غنم، انګور، انار، رومي، بانجان او نور سبزیجات به نورو ولایتونو ته هم ورسوي او بسنه ورته کوي. د هلمند د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې پروسه کال د هلمند په ګڼو ولسوالۍ کې اصلاح شوي تخمونه کرلي دي چې د حاصلات په څو برابره زیات وي. هلمند کې د کرکلې لپاره پراخه ځمکه او پریمانه اوبه لري خو د حکومت د نه پاملرنې له امله دغه ولایت ډېره ځمکه تر اوسه شاړه ده او کرکله پکې نه کیږي. د کرنې برخې کارپوهان وایي د هلمند دښتې هم د کرکلې لپاره مناسبې دي خو یوازې خواري غواړي چې د کرکلې لپاره جوړې شوي دي. په نړۍ کې د کرونا ناروغي د خپرېدو له امله په هیواد کې د خوراکي او په ځانګړي ډول د وړو او غنمو بیې ډېرې لوړې شوي دي چې خلک یې لوږې له ګواښ سره مخ کړي دي. په هلمند کې سږ کال د 4000 ټنو د غنمو حاصلاتو د راټولېدلو خبر ورکړل شوی ده چې افغان حکومت له کاغستان څخه 70000 ټن او هندوستان څخه 15000 د میټریک ټن پیرلو خبر هم ورکړی ده. دوستانو ستاسو راځي خواږه نظرونه تاسو هم راسره په کمنټ کې ولیکئ. که چیرته خواږه نظرونه لرئ ناتمنې راسره شریک کړئ. که چیرته غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شاخ وخت درته غواړمه.